اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د وحدت ټي وي کتونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم. ښاد اوسئ، آباد اوسئ، تحیات سوکالي مو نصیب شه. قدرمنو، لکه څنګه چې تاسو ته یاد ده چې نن سبا یو ځلې بیا د خیبر پښتونخوا په خاوره باندې او په خصوصي توګه په جنت نظیر سیمه باندې چې بیا کم دهشتګردو یره ترهه خوره کړې ده، د هغې خلاف د امن پاسون په نوم باندې په سوات کې او د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو باندې د امن پاسون په نوم باندې غونډې کېږي. پښتانه امن غواړي. قدرمنو، په هغې کې زمونږ سیاسي مشران هم دي. نو زه خو سیاسي مشرانو ته دا وخت وایم چې دا وخت د سیاست نه ده. کله چې موږ د امن پاسون غونډې ته خبره کوو، وینا کوو، نو زمونږ مشرانو له پکار دي چې هغه په هغې کې خپل سیاسي مداخلت نه کوي. یعنی هغه دې په دې امن پاسون کې هم خپل سیاسي وړه دې پکې نه وړه کوي، ځکه چې دا د اجتماعي قومیت مسله ده. نو که چېرې په دې وخت باندې هم موږ سیاست کوو او د یو بل سره بغض حسد لرو، نو یقینا چې زمونږ امنیت ته او د پاسون ته به لوی زیان ورسي. تاسو ته د یاده وي چې نن په سوات کې په نشاط چوک کې چې د امن پاسون په نوم کومه غونډه وشوه، په هغې کې د سوات خلکو په ګڼ تعداد سره شرکت وکړو. ستاسو خیال دې خبرې ته راګرځوم چې په هغې کې د پښتنو مشر ایوب خان اشاړی صاحب د هغه د خبرې زه ستاسو سره دا وخت زه شریکوم. تاسو هغه واورئ، په هغې در سره زه بیا یو دوه خبرې کوم. دهشتګردو سر را پورته کړی دی او هغې یره خوری. یو خو زمونږ دلته د سوات انتظامیه هم ده او زمونږ د ملکنډ ډیویژن انتظامیه هم دلته په سیدو کې دا ډیویژنل هیډ کوارټر دی. هغې له خو چې دفتر له ځې نو هغې په هغه دفتر کې بوږنېږي او یریږي، ځکه چې هغه د یوې پارټۍ چې دی د دې صوبې د حکومت ځان چې دی یا کارکنان ګڼي او یا د هغې ذاتي ملازم ګڼي. نو دا خبره به راته سپینوي، صفا کوي چې دا دلته د یو مخصوص پارټۍ چې دی د هغې نوکران دي، او که دا د سوات او د ولس چې دی د هغې چې دی ډیپټي کمیشنر او کمیشنر، او دا کمیشنر چې دی هغه خو د کاټیلی دی، د هغه د نر بچي هغه بریتونه دا چېرته په بره درو کې اوس هم خلک نه پرېږدي. هغه له چې دفتر له لاړ شي نو چې د حکومت سړی نه هغه درته ګوري هم نه. قدرمنو، تاسو د ایوب خان اشاړي صاحب خوږې او درنې او ګټورې خبرې واورېد. یقینا چې تاسو به استفاده حاصله کړې هم یي، خو هغه چې دا وخو کما ګوته د ملکنډ ډیویژن کمیشنر چې کوم دی شوکت علي یوسفزی صاحب، هغه ته چې کومه ګوته ونیوله، نو یقینا چې په دې وخت کې هم اشاړي صاحب له دا نه و پکار، ځکه چې اشاړي صاحب په دې وخت کې هم د خپلې قام پرستۍ او د خپل سیاست دپاره یو ګام په هغې کې پورته کړو. خو زه هغه ته او بیا په خصوصي توګه د سوات پښتنو ته صرف یوه خبره په ګوته کومه چې اشاړی صاحب وایي چې هغه خو د کاټیلی ده. نو اول خو اشاړي صاحب له پکار ده چې دا کاټیلی نه ده، دا امان کوټ دی. د هغه د دې کاټیلی د نوم نه د تعصب بوی راته پکار ده چې هغه ورته ویلی چې شوکت علي یوسفزی صاحب د امان کوټ دی. بیا هغه چې کوم تنزیه خبره وکړه چې د هغه داسې برید تاو کړی دی چې هغه اوس په هغې علاقو کې هم څوک نه پرېږدي. نو زه اشاړي صاحب ته زه دا وایم چې کله په تیر طالبانیزیشن کې چې دلته کې حکومتي رټ ختم و، نو په هغه وخت کې خو د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، دلته کې په هغه وخت کې خو د پی ټي آی یا د بل چا حکومت نه و. خو یا د دې زه د سوات د ولس سره دا خبره زه په نیکنیتۍ سره شریکوم چې شوکت علي یوسفزی صاحب چې دی هغه یقینا چې د امان کوټ دی. موږ په هغه باندې فخر کوو چې هغه د امان کوټ دی. د هغه زه صفایي نه پیش کوم تاسو ته، بلکې تاسو یو سروې وکئ چې شوکت علي یوسفزی صاحب چاته سر ښکته کړی دی یا هغه داسې یو ګام اخیستی چې د هغه نه قام ولس خفه شوی دی. د هغه کور په دې امان کوټ کې تاسو کتلی شئ چې د هغه د پلار نیکه کوم کور دی، هغه اوس هم په هغه کور کې اوسېږي. چې داسې په لویو منصبونو څوک پاتې شي، هغه د کوټو او د بنګلو د لویو جایدادونو خاوند وي، خو نه، دا د هغه ایمانداري، دا د هغه خودداري ده. او کله چې په تیر شوي طالبانیزیشن کې د اے ان پي حکومت، نو د اے ان پي حکومت چې دلته کې د ډي سي منصب چا په سوات کې نه اخیستو،
د ډي سي منصب چا هم په سواد کې نه اغوسته او اشعري صاحب ته دې هم دا خبره یادې او ان پي والا ته دې هم دا خبره یادې چې دا شوکت علي یوسفزی صاحب یې راوست او د ډي سي په منصب باندې کېښود او کېنوو. هغه وخت د ډي سي منصب خالي و، هغه وخت حکومتي رټ بالکل ختم و، نو چا هم دې ته تن نه کېښودو چې دلته کې د ډي سي منصب واخلي. دا یو شوکت علي یوسفزی صاحب و چې هغه راغی او د ډي سي منصب هغه واغوست او بیا هغه ته چې کم مشکلات او کمی مسلې وي او هغه ته چې کمی دړکې ورکولی شي او یوسفزی صاحب کم د غره په شانتې دغې خلکو ته ولاړو نو یقینا چې زه یم چې د شوکت علي یوسفزی صاحب په شانتې بچي دي د هره پښتنه مور وزېږوي. نو په کار دا ده چې اشعري صاحب له نو په کار چې برید شي تاو کړي دی او هغه یا د چا ورکر دی هغه د هېچ چا ورکر نه دی، هغه سرکاري ملازم دی. دا د سیاسي خلکو خپل ذاتي سوچ چې هغه وایي چې کله موږ په حکومت کې یو چې دا افسران دي هم زموږ ماتحت او موږ چې سوایو صرف هغه دي کېږي. نو دا هر حکومت واکمن چې کوم دی په خاوره چې د په کومه خاوره چې د چا حکومت نو د هغه حکومت ورکران غواړي دا چې دا افسران چې دي دا به زموږ ورکران او اخلي هم د ورکرانو کار. خو الحمدلله چې شوکت علي یوسفزی چې دی هغه نه د چا ورکر دی، هغه یو قامي اساسه ده، هغه د پښتنو اتل او هغه زموږ د پښتنو یو اساسه ده چې هغه تر اوسه پورې چې هغه په دیره کې هم نشي نو تاسو هغه کتی شئ راشئ هغه د خانیزم دغه د خانانو نوابانو جاګیردارانو وډیراګانو سره د هغه تعلق نشته، هغه د هغې خلکو سره دوستانه نه کوي، هغه یو ملنګ سره ده په خپله دیره کې ناشي او د کلي او د بهر چې څومره خلک راځي د دغې غریبانانو سره په منځ کې په شریکه ناشي په خاوره باندې. نو خبره ډېره اوږدومه نه، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په دې وخت کې موږ کم کوټلي ګامونه دي او د قام د ښېګړې دپاره او د قام د دې خاورې د مستقبل دپاره چې هغه خبره موږ وکړو په قام کې هغه شعوري بلوغت، سیاسي بصیرت او علمي فصاحت پیدا کړو چې دا قام پرمختګ وکړي او د دې دهشتګردۍ د مخنیوي دپاره موږ دا قام یو کړو. په ځای د دې چې موږ اوس هم په دې کې سیاست وکړو او په خلکو ټکونه وکړو، زموږ بدنصیبي دا ده چې زموږ سیاسي مشران چې دي د پاکستان سیاست هغه صرف د بغض نوم دی. هر سیاسي مشر، هر سیاسي ورکر ځان ته پاک وای، هر سیاسي ورکر بل ته ناپاک وای، هر سیاسي ورکر ځان ته پاک مسلمان وای، بل ته ناپاکه مسلمان وای، هر سیاسي ورکر ځان ته رښتونی وای، بل ته دروغجن وای، هر سیاسي ورکر ځان ته پاک وای، بل ته کرپټ وای، ځان ته ساد وای، بل ته غل وای. تر څو چې موږ د دې حسد، د دې بغض، د دې کینې د خوله موږ نه ووتې نو نه موږ دا قام جوړولی شو، نه موږ په خپله خاوره باندې امن راوستی شو. دغه یو څو خبرې مې در سره شریک کړي. قدرمنو په اولو الله مسپارم. د الله په امان. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.